نن راغلی یم دلته د کوچیانو د ژوند د هغوی د ستونزو د هغوی د مشکلاتو په اړه خپرونه وړاندې کوم چې کله چمبه ووهل شي ناوې راوړل کېږي یا وړل کېږي اوښان په اوښانو باندې به ولې لاخر به ورابسې وه موړي مڼې پکې اخ دي زردکې پکې اخ دي ښې پولاوي وریجې پکې اخ دي ښه هغه پکې اخ دي او چې وږی بټه پکې پخوي او هغه ته اور بله و دا ګوره لاسي مې پټه کړې په لوښو باندې دا خو سمه المارۍ غوندې ده همدغسې کاسب کې ږدو چې دولس کمني واو دلته که ماشوم هم زانګي سیند لرې دی نږدې هغه ونه سره ده زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ سلامونه د سنرایز افغانستان درنو لیدونکو او مینوالو په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ زه سارا صافی نن راغلی یم دلته د کوچیانو د ژوند د هغوی د ستونزو د هغوی د مشکلاتو په اړه خپرونه وړاندې کوم په دې هیله چې له ما سره ملتیا وکړئ او خپرونه تر پایه وګورئ زما سره واوسئ زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ دلته په خیمه کې د ترورګانو سره ناسته یم د دوی خبرې اترې به واورو د ژوند د مشکلاتو او غوښتنو په اړه به تاسو ته معلومات وړاندې کړم له ما سره پاتې شئ او ملتیا مې وکړئ ستړي مه شئ ترورګانو خاص مننه ته څنګه یې خاله جانې صحت دې ښه ده شکر چې ښه یې خاله جانې ډېر ښه شکر چې ښه شکر د سبا یې وکوو د ماسپښین پسې وکوو او پخلی وکوه د غرمې وکوه د مازدیګر وکوه ذاتي ماښام شي ماښام شکر دغه د ژوند د تیر شي خو شکر چې په خیر کې دي سبا یې بیا ځای جارو که اوبه راواخله چای باندې که چې هغه ډوډۍ سباناری وکوه بیا دغه ذاتي دا کارونه مارونه له خپل را جوړوي ها ډېر ښه تاسو ورځني دلته کوم چارې دي بغیر د مونځ او داسو پخلي نه مطلب تاسو اوبه راوړل دي یا میږي پیول دي که نه څه کوئ تاسو دلته دغه مال د اوبه که رایه وړه هغه یې که دغه ژوند ده دغه دې خبره موږ دا کالي پرېمینځه او دا شی وکوه د موږ دغه ژوند ده ها ډېر ښه اوبو ته لاړ شه اوبه څنګه اوبه خو دلته فکر کوم نږدې نشته اوبه د کوم ځای موږ له کلاګان نسکه راوړو د موټرو هغه د هر وخت
موټر ورته ګورو چې کله موټر کوم موټر نه وي بیا که راځو که نه هغې وخت کې 2-3 پېرې 2-3 ښځې یې راڅخه ووهلې 2-3 جنکیانې رانه ووهلې هم موږ ډارېږو دلته چای نشته چې اوبه له کومه کړو نه دغه سیند که اوبه راڅخه لرې دي څاګانې نشته چې نږدې یې راواخلو اوبه راڅخه هغه لغمانۍ نه راوړي هغو ته خدای ژوند ورکوي د هغه ورکوي موږ دغه ژوند ته او څنګه نو به تاسو په څه راوړئ مطلب په مال په شي راوړئ که نه په خرې راوړو په سرو یې راوړو زیاتره یې په سرو موږ راوړو زیاتره دیګي په سري بوشکې په سري دا 4 منه بوشکې دي ولا چې لمدغه لاسه ذاتي دغسې ټول مریضان شو او څنګه به دا اوبه تاسو راوړئ که نه نور جلکیانې د کور جنکیانې هم راوړو خوارانې موږ هم چې هغه جنکیانې په پخلی کې بندې شي موږ یې زړې زور راوړو څنګه وکړو هغه پخلی وکوي یو انګور مې د ذاتي زاره چاودې ده د هغه یوارې ځي بوشکې یا په کراچۍ کې هلته له چا نه سوال وکړم کراچۍ راولي هغه ذاتي څوک یې ورکوي نه د ادیشنې ورکوي نه که چې نه په سر یې باندې راوړم بس الله د خپل یوه زه رحم ځم وکړي یوه مې ستونزمن انګور ژوند ورسره دی. لاړ شو هغه راوړو که کراچۍ لغماني ورکړي کراچۍ کې بیا راته بیا راوړي الله د خپل رحم وکړي او خدای د ټول مشکلات حل کړي تاسو به خپل د رسم او رواج په اړه موږ ته ووایئ چې کوم کوم رسم رواجونه تاسو لرئ دلته مطلب د خوشحالۍ او غم د خدای نه لري د غم نور د کور کلي کوم رسم رواج دی چې تاسو یې پر مخ وړئ دا خو لیکن ټول دغه ژوند کوي ټول دغه ژوند چې شکر دغه کې اخته یې نو ده زما مطلب دا د خاله جانې مطلب ستاسو وادونه کېږي لور زوی ته واده کوئ تاسو کوم کوم رواجونه دي چې پر مخ یې وړئ یعنې د موږ دغه رواج ده چې کالي ورته واخله نو بس هم نوره نه شته نه کېږي هلته 4 جوړه کالي ورته واخله نورې دغسې روپۍ پاولي ورته واخله دا واخلو هغه سرو ته وسه نه کېږي چې موږ سره ورته واخلو یاسمینو ښه رواج ته هر رواج ته چې هغه دنګان دي ښه هغه لري پیسه داري هغه سره اخلي اوس رواج دا کې شته جوړې وړي لیکن توشکې ورته کوي ودو کې بلستنې ورته کوي موږ یو بلستن ورکوو یو توشک اوس ورته ورکوو موږ دغه رواج دغه نه وله وسې کېږي نور وس هم نه کېږي چې ورته ورې کړو او ولول څنګه ولول اخلئ که نه ولور څوک چې پیسه داره یې نه اخلي اوس مې ورسره نه ورته کېږي زوی مې کله هغسې راسکه تښتي کله هسې راسکه تښتي اوس پیسې زه ورته نشته چې زه ورته اوس چا که دنګان وای اوس وخته ورته هغه ده ولور به یې پوره کړی و او که نه کار نشته چې دا بچیان مې لاړ شي کار نه وکړي نه ماجه شته دلته نه مکتب شي دا بچیان مې زه پرې واچوم بې ښه بې بده پاتې شو د خدای دغه قلم هم نشي کش کولی الله د خپل رحم وکړي رښتیا هم ستونزمنه ده او آمین آمین تاسو به اوس ما ته ووایئ خاله جانې چې څو کلنه یې څو لورګانې او څو زامن لرئ یاره 15 مې لورګانې وې ماشاءالله او 15 مې زامن دي ډېر ښه 2 نجونکیانې مړې شوي دي الله دې چداره وبخښي، تاسو زړه صبر هغه د 3 بچان دي په یوه اولاده مړه شوې ده الله دې خپله وبخښي بېچارګي او هغه اوس مې 3 نونې دي پاتې دي 2 مړې شوي دي او 3 شکر ده 15 مې بچان دي وسه نه لرم او په یوې ته مې انګور ته مې هغه واده کړی بس الله دې لورګانې وبخښي او باقي نور اولادونه تاسو خدای ژوندي لري او څنګه چې لورګانې دې واده کړې وي په هغې دې ولور اخیستی وه او که نه نه هغه مې بدل ورکړی بدل دې ورکړی په دنیا مې نه دي ورکړي د دنیا وسه نه لرم چې ورکړو اوس مې دغه 2 بچان الغذام پاتې دي راته هغه اوس وسه نه لرم چې هغه نورې لورګانې مې نشته بس الله مهربان دی الله دې خپل رحم وکړي امین دې خدای پاک او تاسو څنګه په تاسې ولور اخیستی او که نه د موږ هغه وخت کې د ما باندې 400 روپۍ اخیستي او هغه تېر کړی نه هغه چا پیسو خلکو ور واچولی اوس به تاسو موږ ته ووایئ ترور جانې چې د واده پروګرام ستاسو څنګه ده په واده کې وریجې ورکوئ خرما ورکوئ شوله ورکوئ څه ورکوئ تاسو واده کې چې دنګي هم موړي مڼې پکې اخلي زردکې پکې اخلي ښې پولاوي وریجې پکې اخلي ښه هغه پکې اخلي او چې وږی بټه پکې پخوي شوله موږ ورته بټه وایي تاسو ورته شوله وایي هماغه شوله ما غریبانه کار کوو دغه شوله پخه کوو او دغه غریبانه کار او څنګه د زوی یا د ورور په واده کې کله چمبه وهلې ده داریا هم کله وهلې او که نه ما د خپله ښه دایره وهلی شم نو اوس به موږ ته ونه وایي تاسو فکر وکړئ چې اوس هم د زوی واده دی او زه راغلی یم ستاسو د زوی واده ته نو چمبه به ونه وایي ورته ولې به یې نه ونه
دغه د چمبه خو تیار موږ راغوښتې ده نو تاسو به چمبه موږ ته چمبه به وخورو. دا د زه به ته چکې کوم او ټپار سره نه وای خازم داسې چې لوی داریا ډېره ښکلې چمبه موږ ته ووهله. چمبه خو مو څه وهله نو چې کله چمبه ووهل شي ناوې راوړل کېږي یا وړل کېږي. زه به دا پوښتنه وکړم چې تاسو ناوېګانې په څه کې راوړئ؟ اوښان په اوښانو باندې به ولې لاخر به ورابسې وه د ښځو د سړی. اوس چې دا لوی موټر نیسو او دا چې غریبانان خو یو موټر نیسي مغه سراچه لاړه شي وراشي او دا دنګان بیا چې دي هغه نو ډېر موټر نیسي و ډېر هغه نیسي و سراچه مخکې ځي لاخره د سړی او د ښځو ذاتي بیا پسې ځي راولي. ډېر ښه. تاسو مخکې یادواري وکړه خاله جانه چې تاسو ویل چې موږ نور ولایتونو ته نه ځو. ولې تاسو نور ولایتونو ته نه ځئ؟ ځکه نور کوچیان چې دي په مختلفو ولایتونو ته ځي. اوړي کې یو ولایت ته یا یو سیمې ته ځي او ژمي کې بل ولایت ته ځي. هغه پیسې لري پیسهداره دي هغه روان دي او موږ چې دی موږ نو به په چیش لاړ شو. یعنې ستاسو وس نه کېږي چې ولایتونه یا ځای بدل کړئ؟ کېږي چې لاړ شو. ښه ښه صحیح شو. غریبانان شته د موږ کې داسې ماړه خلک چې یلبندو ته ځي موږ نه یلبند لیدلی نه کل دلی نه وتلي او دا غریبانان دا کې وړی دغه دی اوړه ژمې تاسو هم دلته اوسېږئ. دا بیا دا اوړي کې بیا دغلته لاندې راپرېږده دغه اوس څوک خاص دا ګوته دا روژه پاس لږ تېروو چې لږ ګوټي د هوا دا لږ یخه ده شمال لګېږي او سوداګانې یو شي روژه کې چا دنګانې ولایت نه یې راوړي چې نه غریبانان چټي وریجې هم نه وي کومه سوجي چې وسه کېږي سوجي واخلي او دغه مینچې واخلي دغو سره یا که نه ډوډۍ هم داسې وچاوله چې سره خورو. ترور جانې تاسو به خپل د مشکلاتو په اړه موږ ته ووایئ. تاسو دلته اوسېږئ ستاسو تر څنګ نور ګاونډیان چې دي یعنې کوم کوچیان چې دلته اوسېږي تاسو کوم مشکلات لرئ کومې غوښتنې لرئ نو موږ ته یې ووایئ. کالي نه لرو چې پکې پرېمځو په لاسو یې مینځو او ګنډلې څنګه ګنډلې چې دي تا ماته وړو ویسمه تا ماته ویسمه نو په قرض باندې وګڼم په قرض وګڼم بیا چې بل وخت پیسې د هګۍ ماګۍ مې خرڅ کړې بیا ورلم هلته ورکړه اوس مې ماته ماشین ته ورکړي دا ټینګور کالي مې وروړي دي ماشین ته مې ورکړي دي هغه 200 او 300 روپۍ غواړي هغه نو کله دا چرګان مې چاګۍ واچوي هغه وړم خرڅوم مې دغه لاندې کورو کې هغه خلک اخر ماړه خلک دي یعنې د کالو ګنډلو ماشین هم لرئ دا هم یوه ستونزه ده ستاسو ګنډلو ماشین زه نه لرم نه کله خپله ښه ماشین تاولی شم خپله یې جوړ اخیستلی شم خوراکي نشته پیسه نشته چې زه اوس پرې ورکړم له خپل کالي پرې وګنډم او نور څنګه پړي چې یو شی بل شی په لاسو یې ګنډو بلسم په لاس باندې ګنډو. تاسو مخکې وویلې چې لور م وفات شوې مړه شوې ده که نه هغه ولې وفات شوې علت یې څه وه؟ ماشین هغه ډاکټر ته نه وړي رسېدلې نه وه په لار کې مړه شوې وه. ښه ښه یعنې د ډاکټر نشتون ولایت هغه نه و دغه بابا صاحب دا کې پراته وو څوک نه و زه دلته لاندې وم دغه ځای ته راغلم دا اوبو غاړې ته چې هلته خو چې ډاک ده دا ګوره ولای مې دغه چې نه لرم پردی سوله راوړم هغه بترۍ پتې چاچ کړم او بیا داسې موږ برق ته لګو یو ګروپ لګو یو ګروپ یعنې برق نشته د سولر ته ضرورت لري تاسو باید سولر یې دلته و چې نو خود نو نشته چې او سړک تک ستاسو څنګه دی نږدې د سړک تاسو نه لرې دی سړک خو هلته نږدې ده خو موږ دغه ځای کې نو ښه ښه دغه ځایونه نه لرو چې د خپل ځایونه هم نشته چې موږ څاګانې پکې وباسو موږ ځای پکې جوړ کړو موږ پکې هغه کړو د موږ دولت موږ څوک د موږ خبر نه کړ دولت هم نه اخته که تعلیب ده اوس هم د موږ اړ نه اخلي. څنګه تاسو سره کله چا مرسته کړې ده یا نه یې ده کړې څوک راغلي ستاسو پوښتنه یې کړې وه که نه؟ څوک ملاکه پوښتنه یې د موږ کړې ده ملاکه د موږ دونه پوښتنه کړې چې دغه یو ته لکه چې دغه یو شی ورکړو او دا یې وکړو په خدای د هګۍ روپۍ مې ټولې کړې دي ما ځان ته وړه کړي دي اوس دغه د روژه را روان ده او اوس نو موږ ورته په اندېښنه یو
سلام مهربانه تشویش مه کوئ خدای پاک امین رسوي کې خدای دې مهربانه او نارینه هم څه کار نه کوي ستاسو هیڅ شی نه کوي بچان مې په کور دي هیڅ شی نه کوي بس الله د خپل رحم وکړي نه والا کتلای و چرګوري خرڅول خواران ته دی و باسکل باندې هغه ته موټر وهلای و نه خشه دا دنیا را کړځولای په ورکول دا پاکستان ته بوتل پاکستان به تا ور مړی به تا زه خدای د خپل رحم وکړي خدای مهربانه دی ان شاء الله هر څه به حل شي تروجانې د ستاسو مخ والد سي زخمی دی مخ مې دا ټول خاورو کړی ځای نه لرو چې کې داسې واچو خوري کو یو شی کې پړوندې دي جارو یې که دغسې مخ مې داسې ټول مکروب ده مخکې کورلیا مرض مې ولي ما هغه پروس کالې ذاتي له مغز که ذاتي دواګانې نه وي هغه خدای پاک و دا د ښه شوم زه شکر چې ښه شو دغه د ګوره دغه هغه یې راکړي یوازې مخکې هم داسې زخمونه دی که ټول بدن کې بدن مې ده بدن مې دغه لاس مې ته دغه سره پورې دا غون خوږېږي اوس مې د بیوخۍ پیچکاري کړې ده استن مې لګولی ده عینکې لوټې د سودګي دي ما په لاس راوستی ده که دا ګوره عقل مې ویني زه راځم ډاکټر ته هلته بیا مله هم راکړي ډېرو پیسې نه لرم چې یو دوا ځان ته واخلم د دغه ماشوم په اړه موږ ته معلومات راکړئ چې د خپې په څه حال دي دا په دې څه شوي دي ولې دا دغسې وایه چې دغه د مور یې کار کاوه دا چې ویده راجګه شوې ده داسې چې راغلې ده په تنار کې لویده ده څو چې مور ورته رارسېدله د خپل دا د ځای جارو کول که تباهي وه او د علاج نشته چې دا د ویې کوي چې هغه که پیسې وای نو وړې به یې کوم ځای ته به یې بولې وه بیخي ډاکټر ته نه ده ښودلی نه ډاکټر ته ښودلې وه خو بیا به داسې وایي پوه نشته او څومره مصرف به په دې راځي چې د دې عملیات وشي 1.5 لک او چې دا جوړ شي کوم ځای ته بوزي کوم لري ډاکټر ته بوزي یا پاکستان ته یا هند ته یا بل ځای ته بوزي چې د دې یو شی علاج وشي چې د علاج ونه شي نو دې ځای کې دا ډاکټران باندې خو چټي او ترخه ګورۍ به درکړي خلاص کړي شربت به درکړي داسې خو عملیات نشي کولی چې دا جوړ هغه کې او بېرته یې جوړه کړي بس الله د خپل رحم وکړي الله دې دا هم روغه جوړه کړي انشاءالله چې جوړېږي تاسو تشویش مه کوئ نه دغسې سیاست سره د کالک وایم ښه به وو درنو لیدونکو او دوستانو ستاسو له ډلې څخه که هر څوک کولی شي چې له دوی سره همکاري وکړي مرسته وکړي نو ستاسو به ثواب وشي د دوی به مشکل حل شي اصلي مستحقین همدغه دي خدای دې دوی ته روغ صحت ورکړي نو ستاسو لږه مرسته به دوی ته ډېر څه وکړي او ډېر ځای به دوی ته ونیسي دوستانو دلته یو بله تروجانه ناسته ده دا موږ غواړي چې خبرې وکړي البته څه ستونزه لري نو د دې غږ به م واورو تروجانې ستړې مه شي خیر شي ژوندی اوسي خدای دې وبخښه څنګه یې خاله جانې صحت دې ښه دی صحت مې ښه ده زه کېږي شم ته چې ښه یې محسر شکر دی مننه خاله جانې تاسو اوس غوښتل هم څه موږ ته ووایي نو مهرباني تاسو خپله وینا موږ ته وکړئ زه یې غواړم چې موږ سره کومک وکړي خپل خوان مې شهید شوی ده په وخت کې بچیان مې واړه دي ماشومان دي واړه دي 15 تنه ماته کور کې دي یو هغه ولاړ چې دغه ته مې کور ودان کړی دی نو ټول دسبیله وي مینده پاتې دي لورګانې مې نشته لورګانې مې وي لورګانې مې مړه شوي دي الله د خپل رحم وکړي الله تاسو د زړه صبر درکړي انشاءالله چې موږ سره څه مرسته وشي موږ حتما تاسو سره څه په دې هیله چې یو مرسته وشي نو ډېره زیاته مننه تروجانې اوس به تاسو تروجانې خپل دا کور خپل ماحول موږ ته معرفي کړئ مثلا ستاسو پخلنځی ستاسو د ناستې کوټه د میلمنو کوټه دا ټول به موږ ته وښایي او تاسو په خپل په دې کور کې ما وګرځوئ تروجانې تاسو موږ ته ووایئ چې دا څه دي ستاسو یعنې دغه د موږ هغه د تنور ده او هغه ته اور بلوو دا ګوره لاسین پټه کړې په لوښو باندې او نور مېمنخانې موږ نه لرو چې شي جوړ کړو خیمې نه دغه یوه خیمه هم کور ته ولاړه ده او دغه نغری ده دغه نغری او تنور ټول همدلته دي همدغه ځای کې ده همدغلته یو ځای ده مېمنخانه نه لرو خیمې نه لرو چې شي جوړ کړو دغه یو دی کور ده هغه هم د بوشکو ځای نه دا دلته څه کېدی تاسو دلته بوشکې ږدو دا ګوره اوبه تچکو دا ګوره ده ښه د څکلو اوبه هم دلته ایښې دي د څکلو اوبه هم دغلته ایښي ښه ډېر چرګان مرغان هم هغلته ورته خټو جوړ کړو او نغری هم چېرته د پخلی چې پکې کوئ مغه هم نغری و نور نشته مغه نغری ده مغه هغه جوړوو هغه ګرد ګرد شی دي تروجانې هغه خورونه دي یو څو چې لږ د تجارت مال پې ساتي
او وینا هغه پیس هغه کوي نورې خاصوي له خپل دغه یو ژوند من پې کوي نه د ښه کولی شو او نه بد کولی شو هغه څه د ترور جانې دغه وریدي دغه د غوجله ده یعنې غوجله دغه هغه غوجل ده دغه د دلته خو ټول بچیانې دي دا کله پیدا شوي دغه لمده څله کې پیدا شوي دي وچه څله کې ښه او پیدا شوي دي خوارانو هغه د واښه نشته پې چې ویې خوري دا یو میږه څومره بچیان کوي یاره دغه د 3 کورو دي دغه د 3 کور یعنې یوه میږه څو بچي کوي یوه میږه یو بچی کوي یو بچی کوي یو بچی کوي دا دا خو سمه الوارۍ غوندې ده دغسې دا کاشف کېږدو چې دلوس کمنی شي ښه ډېر ښه او لاندې بشکې کېدی او دا چې سنځلۍ ږدي خواران په خیمه کې سنځلۍ بیا ږدي ښه دا خو حیوانان تاودي دا خو نغری نه ده فکر کوم کنګینه ده که نه داسې جوړوي لکه تنور هغه بیا د برسنې پیاچي ژمی پې تودېږي په همدغو واو دلته که ماشوم هم زانګي دا ستاسو ماشوم دی دا د دغې د همسایه ماشوم هم ده او دغه کورګی ده بیره شوې ده ښه ډېر او هغه ده بیخي چای نه لري تاسو او مېلمانه ټول په یوه خیمه کې کښېنئ یعنې دغه موږ نورې خیمې نه لرو دغسې ژوند دغه کې یوه مېلمه راشي یوه کال په لاس شو هغه کاله کې لکه دغه کور چې وزګار شي هغلته هلته موږ دغلته بیا مېلمه څه دلته دا چرګه څه کوي ترور جانې دلته هګۍ ږدي ورته چرګه پرې خوله کوي بیا بچي باسي ډېر ښکلی ځای مو ورته جوړ کړی دی دا چرګه سکړکه ده کړکه ده هلته هګۍ چرګوړي باسي هګۍ ورته ایښي ښه ډېر ښه ځای مو ورته جوړ کړی دی داسې خو دلته سپي بیا وړي دا سپی هم څه دپاره ساتلی ترور جان دا سپي خو دغسې دغه شغالان راځي لیوان راځي دغسې د دې لپاره ساتو موږ او دا کالي تاسو چېرته مینځئ کالي موږ وړو سیند ته سیند ته ګوره سیند ته وړو سیند لرې دی نږدې هغه ونه سره ده څومره لرې بیا په لاس یې مینځي که په لرګو په لرګو یې وهو په لرګو یې وهئ په لرګو یې وهو نو څه شي پرې دغسې دغسې چای نشه تشنه نه لرو هغه نه لرو چې پکې ویسله وو هغه یې کو ماشین نه لرو چې پکې هغه یې کو او د ما کور دلدلی ده هغه د ته خو تا ته کوم د خورګرت لاس اینا هغه دا ګوره اینا دغه رئیسه کو خیمه ده دا سورۍ خیمه د ما ده زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. روجانې له تاسو ډېره زیاته مننه چې موږ ته معلومات راکړل، موږ ته خپلې خبرې شریکې کړلې. په پای کې که تاسو کوم پیغام لرئ نو ټوله نړۍ تاسو ګوري، تاسو مهرباني وکړئ خپل پیغام ووایئ. موږ خو دغه پیغام لرو چې سولر نه لرو، برق نه لرو، څاګانې نه لرو چې موږ سره څوک کومک وکړي، کیسه راته جوړه کړي نو دوی به ډېر ثوابونه دي دوی را سره وشي. بلکل انشاءالله سولر موږ ته راکړي، یو برق ته ولګوو، رڼا ته کښېنو نو دوی به ډېر ثوابونه وشي. بلکل دغه هغه نه لرو، دا ماجد چې وسای کېدلی ماجد یې راته اچولی وای، حیوانانو ته مکتب اچولی وای، هغه خو بیخي ثواب و. بې چوپاني دي، بې هېڅ شي نه دي زده. سبقونه یې ورکړي وای چې زموږ سبق یې زده کړی وای چې زموږ سم یو خط وړو دیشونو ته وړو، بیا دیشین راته یو خط اچوي، یو چاته چې لیږو. کوچیان نه شي کولی، بې سواته بیخي بې بده دي. او دغه ما بیخي دغه کور کې مې هېڅ شی نشته، په خدای که دلته دوه صغیرانې راته دي چې صغیرانې هېڅ شی نه ده، مور یې مړه شوې ده. له خپله مې بچیان مې دغه دي، دا د ښه بې بدې دغه په وسه نه لرمه. زوی مې زلمی ده، اوس کله یو خوا رانه ځي کله بله خوا ځي، چې زه اوس دغه نه چای پیدا کړم چې زه ورته ولور واچوم او یوه ښځه راجیګه کړم ورته.
ان شاء الله خدای مهربانه د خدای بهر څه حال کې تاسو تشویش مه کوئ. الله دې تاسو سره تاسو پردې وکړي چې موږ ته دوی کومک وکړي. الله دې دوی باندې مهربان شي چې په دوی په موږ په ارام مهربان. امین. ډېره زیاته مننه ترور جانې، خوشحاله اوسئ. ژوندی لري الله دې تاسو خوشحاله لري. امین. دوستانو نن تاسو دغه کوچیانو د ژوند مشکلات ستونزې ټولې واورېدلې. هر هغه څوک چې وسې کېږي او توان لري کولی شي دوی سره مرسته وکړي، نو دوی د مرستې مستحق دي. دې ترور جانې خپل مشکلات ورته دې تر څنګ هغه کوچنۍ ماشومه چې په دې عمر کې تداوي ډېره ښه کېږي، نو په هغې واقعا زما هم ډېر زیات زړه خوږ شو. که ستاسو د وسه کېږي تاسو کولی شئ دغه خلکو سره د برق لپاره، یعنې د سولرونو، د کالو د ګنډلو ماشینونه، همدارنګه د اوبو او نور کوم سهولتونو په اړه تاسو ورسره مرسته کولی شئ، نو ستاسو دغه مرسته به موږ دوی ته ورسوو، ستاسو به ثواب وشي. او په دې هیله چې د دغوی غږ تاسو واورئ او کوم کسان چې وسې کېږي له دوی سره مرسته وکړي، نو هم به ستاسو ثواب وشي او هم زموږ. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ.